يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: تاسې هیڅکله نشئ کولای چې هر څوک خپله شتمني خوشحاله کړي، خو ستاسې له پراخې ټنډې او له ښو اخلاقو د ضرور خوشحاله کړل شي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی ده په شعب الایمان کې. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما